دوستانو په دې ویډیو کې نن زه تاسو ته ښایم چې څنګه تاسو د یوټیوب چینل جوړولی شئ په اسانۍ سره. اول چې کوم دی تاسو به پلی سټور آی ډي لکه جوړه کړې وي او بیا تاسو ځان له یو چینل یوټیوب کې جوړوئ. لکه د جمیل اکاونټ ستاسو وي د پلی سټور نو راباسئ یوټیوب له ډایرکټ چینل جوړیږي اسانۍ سره. یوټیوب به کلیک کړئ، اوله چې کوم دی یوټیوب به اپډیټ کړئ د هغه نه پلی سټور نه. پلی سټور کې چې کوم دی یوټیوب به سرچ کې ولیکئ. یوټیوب هم چې ولیکو نو دا به اپډیټ کړئ خپل موبایل کې، لکه سر نه به انسټال کړئ. ما انسټال کړی دی نو راباسئ یوټیوب له. یوټیوب کې به دا ګوټ کې دا سپین غوندې دغه چې کوم دی دا ګوټ کې دا ګول دغه به کلیک کړئ. دا چې کلیک کړئ نو ساین ان دا به ووهئ. نو دې کې چې ستاسو د پلی سټور کومه آی ډي وي کوم نوم باندې هغه به کلیک کړئ. اوس دا د ما کې بلا شي ما دا چینلونه دي نو دې کې به خپل د پلی سټور کې کومه آی ډي وي ستاسو هغه به کلیک کړئ. دلته چې کلیک هم کو نو ستاسو آی ډي به دلته کولاو شي. اوس به تاسو چینل څنګه جوړوئ بیا به دغه کلیک کړئ، مای چینل به کلیک کړئ. دا اول سر کې چې کوم دی دا چې کلیک کړئ نو دلته به تاسو چینل څه نوم باندې جوړوئ بس هغه نوم به دلته ورکړئ. اولنی نوم به ورکړئ فرست نیم چې کوم دی، لکه زه دا ورکوم په دې نوم چینل جوړوم. که زه اوس په دې نوم جوړوم ځان له چینل هاو ټو پښتو، نو لاندې به لاست نیم ورکړئ چې تاسو لاست نیم کې څه ورکوئ. ما ښکته افغان ولیکو، بیا به کریټ چینل کوئ نو ستاسو د یوټیوب چینل به جوړ شي. هسې سرچ به یې کوئ. دلته به بیا دا کلیک کړئ، تاسو کومه ویډیو ورکوئ به ډایرکټ ورکولی شئ. چینل نوم به یې څه وګوره چینل جوړ شو. ما اوس دلته تصویر تاسو چینج کولی شئ، بیکګراوند تصویر، ډسکرپشن هم لیکلی شئ، نوم هم چینج کولی شئ په اسانۍ سره.